سپرلی د کوز بنیر ښایسته وي، سپرلی د کوز بنیر ښایسته وي، په مني راشه چې غازي مزه کوي نه. تاسو به دا سوچ کوئ چې دې کټه څه چقاچق ورخ کړی دی چې په دې پاڼو روان دی. یقینا چې دغه ځای به ګرمي وي، ونې بوټي به تک شنه وي، خو دلته ونو خپلې پاڼې غوځارې کړې. اوس په بربنډ وجود باندې د دې یخو هواګانو، بارانونو او واورو مقابله کوي. کم خلک چې په مني مین وي د دې ارادې به ډېرې اوږدې وي. دوی به د خپل ځان هم سوچ کوي، د 10 کالو به هم سوچ کوي، د 50 به هم کوي، د را روان نسل سوچ به هم کوي. د دې یقین به په دې پوخ وي چې د سختې نه پس راحته دي، د دې سختو پختو سره به عادت وي او د دې نه به خوندونه اخلي. داسې سوچ به نه کوي چې یاره زه سحر راپاڅېدی او ما ته خدای پاک یوه غټه خزانه راکړی او بس ما ټول عمر په ارامه تېرولی. نه، محنت کشه به نو راځئ چې د دې ځي ښایست ته باندې وګورم، منی د باندې وګورم او بیا د کار خبرې کوم. تاسو ټول به دا سوچ کوئ چې د فیاض یا د کټاسري یا د BemBaq خان ټاپک چې دی دا منی دی، خزان دی، خو داسې نه ده. زه تصریف ښایم چې دلته خلک په خپل صحت په دې هوا باندې څنګه قابض کېږي، قبضه پرې کوي. دا کمې ونې چې ما تاسو ته وښووې دا ډېرې کمې دي. دلته هغه منی داسې نه ښکاري چې منی دی کم چې مونږ وینو. دلته هره ونه پاڼې نه غورځوي. وجه څه ده؟ راځئ اول وګورئ چې دلته شینوالی څومره دی په دې روډونو، بیا خبرې کوم. د روډ په غاړه د ونو نالولو 2 فایدې وي. یو چې دا ګاډي کم ګندګي یا د هوا پلیتۍ ګندکۍ دغه هر سره دا ونې ځان ته راکاږي. بیا چې کله په دې باران وشي دا صفا شي او دغه سیستم بیا لکه د مغناطیس کار کوي، تاسو ته به هوا صفا کوي. دویم دا ځمکه چې ده دا مضبوطه ساتي. یو خو زیله اسې هم په دې کې داسې کار وکړي وردن نه شي، دا ځمکه مضبوطه شي او نور د دې په خوا کې چې کومې اوبه راځي دغه هم دغې ځمکې ته نه پرېږدي، نو دغه ځمکه مضبوطه وي. دلته خلک چې دي په پټو کې ډېر بوټي یا ونې نه لالي، ولې چې هغه طاقت د ځمکې نه دغه ونه راکاږي، نو بیا به فصل څنګه کوي. زموږ خلک ځي او ونې نالي چې بوټی نال کې په سبا له لاړ شي خلکو وله سر وهلی چې دلته راونه خیږي. دا خبره صحیح ده. زموږ په کورونو کې او په سړکونو په لارو باندې ونې ډېرې پکار دي، غرونو کې ډېرې پکار دي، نه چې د فصل په ځای کې.
تر دې دمه زما د ویډیو مقصد صرف دا دی چې تاسو دا وګورئ او ستاسو په ذهن کې دا خبره راشي. د دې لپاره صحیح د وخت نالولو څه نالولو دغه خبرې به په بله ویډیو کې کوو چې کله وخت راشي. اوس فلحال د ګرمۍ نه او بیا د مني نه خوند واخلئ، خپل سوچونه وسیح کړئ چې موږ باید دغه شان ځای رغوو. بیا د ونو څومره کردار دی، څنګه به نالو، په کم مقدار به نالو، څنګه به یې نالو، دا به په بله ویډیو کې وایو. تر بلې ویډیو BemBaq.